ماما د الله د رضا دپاره یو 10 روپۍ راکه. ډېر غریبانو ډېر بېوسه یو که ستاسو د وسه څه کېږي مونږ له راکه. معاف کړه ماشومه مړه سهار نه پنځم خیرمار دی مونږ به کم کوئ پیسې ورکوو یاره ځانه څه کار مار کوئ یاره څه روزګار ته کښېنئ یاره څه هنر ځانه کوئ. ټیک که ځه ته ولې زه ورسره یو پاټ کوم له ځانه ورته جینۍ جوړوم چې دا څه کوي بیا پسې راځم وورېږه ته. یا خدای پاکه یو خو د خرمارانو ځان له کار کته سهار شو ماسخوتن شو یاره خلاص دی نه شو خدای پاکه ته ورته نیک هدایت ورکړي خپل کار روزګار شروع کړي. تیرا زندگی کا د خندا سرا ما کا یاری د بے وفا سرا. یا خدای پاکه بدر کې دیس کمې نشته دی ستانه زار ستانه قربان څومره پیسې له پکار دي دا راته ووایه چې کور د چل راځې کور خو مې به په راچمکې دا راته ووایي بس پیسې راکړې او که نه ولې نه ولې نه دا راته ووایه ستا نوم څه دی. رانه زما نوم خو زیبا ګل دی. کم نه از کم یو 2,000 روپۍ نو ښه به وي. ولې نه ستانه قربان. یاره دې جینۍ خو رانه زړه وې وړورې یاره دا دوکان بندوم ورځم پلار ته مې ویم چې په جینۍ پسې ورشو رښتیا ده یاره. سم چل مې ورسره وکړو دوی ډېر ډب مسلمانان دي. بابا سلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا تاسو ته ما یو خبره کوله که خفه کېږئ نه. وایه بچیه څه خبره ده؟ بابا به دې بره جم کې مې نجلۍ خوښه شوې که خوښه مې نجلۍ راله ښه بچیه قربان چې ستا خوښه راځه چې ورشو. هغه مخ وای د لالا څه اوس خدمت تابعدار یو مونږه. یاره زویه خبره ډېره غټه ده او خوله مې واړه ده. وای بابا تاسو مشران یې چې تاسو څنګه خبره کوئ مونږ ته منظوره ده. مونږ غواړو چې ستاسو سره رشته وکړو. تاسو خپل لور زما دې زوی له راکړه. زما خو لور مور نشته یو وړوکی ورور مې دی نور څوک خو زما نشته یاره دا خلک غلط شوی نه دی. یاره بابا تاسو راته ښکارې غلط شوي تاسو به چېرته د بل کور ګرځ بتلی چېرته زموږ به کور راننوتې غلط شوي به یې. مونږ ښه په صحیح ځای راغلو ستاسو دا کور راته چا ښکلی. یاره څه ووایم نو ته ورېږه دا خپل ورور ته واس کومه که نه چې د هغه زه معلومات وکړم چې هغه څه وایي. هلکه زوی به دا کسان پېژنې؟ او دا پېژنم دغه دکاندار ماما دی. هلکه زوی به دا خلک زموږ کره راغلی دی او زموږ کره خو څه رشتې میشته نشته پرې چې دا څوک دي. هغه رایاد شو زه دوکې ته تللی وم دې دوکان ته ورغلم ما ویل 10 روپۍ ماله خیراتي راکړه دې وایي نشته چې بیا به جینکو په انداز کې ورغلم چې دې ما 1000 روپۍ خیراتي بیا راکړې. ښه زوی اوس پوه شوم. ورېږه بچیه زه ستا سره بار ګورم اورې ورېږه ته خو به د هغه سره ګوره خو زه به ستا سره وس ګورم.